سلامونه قدرمنو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او د عافیت جامې به پر تن وي. زه ستاسو ښوونکی احمد ریدی هاشمي یم. دغه کومې برنامې چې تاسو ته په سایټ کې شو کیږي زما، له دغو برنامو نه به موږ یو پیلوو او همداسې به سټپ بای سټپ مخته ځو. نو له دغو برنامو نه چې تاسو ته څنګ کې زما ښکاري، یو دانه به پیلوو چې هغه دی فوټوشاپ. دقیقاً. نو راځئ چې پیل یې کړو. یو ځل بیا ښه راغلاست. فوټوشاپ اپ مې اوپن کړی دی. راځو مستقیم خپل پروجیکټ کریټ کوو. دلته فایل ته راغلم، نیو مې انتخاب که. شارټکټ یې تاسو کولی شئ کنټرول ان څخه هم استفاده وکړئ. دلته یو پینل ماته خلاص و، نیو ډاکومنټ په نوم باندې. په دې پینل کې موږ ته مختلف اندازې زموږ د آرټبورډ لپاره دلته شته دي چې مثلا موږ په کومه اندازه ځان ته یو دانه آرټبورډ کریټ کوو. دلته راشو سیف ته. سیف کې ځینې داسې اندازې دي چې تاسو کولی شئ چې سیو یې کړئ، بعد له هغه جوړولو ته ضرورت نه لرئ، مستقیم له دې ځای نه استفاده کولی شئ. فوټوز ته راځو. فوټوز دا اکثره خلک په سټوډیوګانو او همچنان عکاسیانو کې دغه نقل شوي اندازې استفاده کوي د انځورونو د ایډیټ او د ډیزاین لپاره. پرنټ همچنان هغه اندازې دي کوم چې مثلا موږ چاپ ته ورکوو. فور اگزامپل A4 دی، ورقه دی A5 دی، B5 دی. آرټ اینډ السټریشن ځینې السټریشن کارونو لپاره کارول کیږي. او ویب چې دی، ویب ته ریلیټډ چې که چیرې موږ ته کوم ویب سایټ راځي او موږ د هغه لپاره ځینې ډیزاینونه کوو، نو د همدې ویب کې تیار اندازې د دغو شته دي. ګورئ تاسو دلته وګورئ، تر دې لاندې اندازې هم دلته ذکر شوي. موبایل او فلم. اوس په دغو باندې ډېر بحث نه کوو، راځو مستقیم یو دانه آرټبورډ جوړوو. دلته له ما نه پریسیس ډیټیل غواړي. زه دلته نوم ورکوم کلاس 1. کلاس 1 مې نوم ورکه. مستقیم اوس دلته راځم. دلته وګورئ ویت او هایټ دی. ویت او هایټ څه معنا؟ یعنی بر، سور او اوږدوالی. صحیح ده چې مثلا موږ په څو کې استفاده کولی شو. دغلته راشو. پکزلز دي، انچ دي، سانتیمتر، میلیمتر، پوینټس، پکس. دا مختلف اندازې دي. اوس فرق دا کوي چې مثلا تاسو ډیجیټل ټلویزیون ته یا سکرین ته غواړئ کار وکړئ، که ځینې شیان تاسې چاپي ډیزاینونو باندې کار کوئ، سانتیمتر میلیمتر انتخابئ، اټس اپ ټو یو. خو که چیرې تاسو سکرین ته کار کوئ یا هم ډیجیټل یو شی جوړوئ، موبایل سکرین لپاره، ټلویزیون لپاره، نو پکزل انتخابوو. اوس دلته پوښتنه دا ده چې پکزل په متر کې څو راځي. مثلا اوس تاسو ته یو څوک وایي چې مثلا 1 متر څو پکزله راځي، نو موږ به دلته 1 متر ته څومره اندازه ورکوو؟ 1000 پکزله. یعنې که اوس یو څوک درته وایي ما ته داسې یو آرټبورډ په کار دی چې 2 په 1.5 متره کې وي، نو تاسو به چې کوئ 2000 پکزل په 1.5 یعنې 1500 پکزل باندې انتخابوئ. دلته که چیرې موږ راشو اورینټیشن ته. اورینټیشن ستاسو دغه د آرټبورډ هغه تغیروي، یا یې پورټریټ کوي یا یې لینډسکیپ کوي، همدې ته اورینټیشن وایي. اوس که زه چیرې اوس ګورئ دلته یو بلو چک پې لګېدلی، که چیرې زه دلته لیفټ چک باندې کلیک وکړمه، نو دغه اندازې په خپله سره سوایپ شوې، یعنې بدل شوې سره اندازې. که بیا دلته کلیک کومه، بیا دلته 2000 پاس لاړې، که دلته کلیک کومه بیرته 2000 ښکته راغلې او 1500 پاس لاړې. نو په دې هیله چې په پکزلز باندې پوه شوي یاستئ او چې مثلا 1 متر څو پکزله کیږي. ریزولوشن ته راځو. ریزولوشن څه معنا؟ یعنی پر انچ څو پکزله تا ته پکار دی. ما 300 عموما 300 خلک کاروي د های هغه لپاره، نتیجې لپاره. نو دلته راشو کلر موډ ته. کلر موډ کې دلته RGB، بټ میپ، ګری سکیل، CMYK او لب کلر دی. دا څه معنا؟ RGB هغه رنګونه دي چې عموما د سکرین لپاره، د ډیجیټل کارونو لپاره استفاده کیږي. CMYK عموما چاپي کارونو ته، لکه که چیرې موږ یو بروشر ډیزاینوو یا کوم بزنس کارت ډیزاینوو، نو د هغه لپاره موږ چې انتخابوو CMYK
کلر انتخابوو او دا نور کلرونه ستاسو کورنۍ دنده بیا به انشاءالله راتلونکي درسونو کې پرې وغږېږو. نو اوس لپاره چې موږ په سکرین کې کار کوو نو RGB رنګ انتخابوو. اوس راځم دلته وایټ بکګراوند له موږ نه پوښتنه کوي چې مثلا بکګراوند د کوم کلر کې وي، بلیک کې وي، بلیک کلر کې وي او که ټرانسپیرنټ وي یعنې هیڅ شی ونه لري نو دا هم ظاهره وایټ سلیکټ کوو. نو مستقیم راځم دلته کریټ باندې کلیک کوم. نو دلته تاسو وګورئ چې یو ښایسته بهترین شانته انټرفیس موږ ته د فوټوشاپ چې شو خلاص شو. اوس راځم دغه انټرفیس چې اکثره خلک ګوري وایي چې والله دا خو ډېر قوي انټرفیس دی، دې کې څومره ډېر شیان دي نو د تشویش وړ خبره نه ده. څومره چې تاسو په دې مسلک کې کار کوئ دغومره تاسو چې کیږئ نور هم مخته ځئ او نور هم د هر څه درته اسانه کیږي. دلته لیفټ سایډ کې تاسو وګورئ زموږ د ټولونو منیو ده. دلته د فوټوشاپ عموما ټولونه دي. اوس ټول څه ته وایي؟ زه به تاسو په وطني لهجه باندې پوه کړم. ټول دا معنا چې تاسو یو مستري ته ورځئ دا موټر نسي جوړوي، هغوی سره په دوکان کې پلاس، پیچکش، رنج، سکرنج 2000 وسایل دي چې د هغوی په استفادې سره کولی شي یا د موټر انجن بیرته ریپیر کړي یا ټایر خلاص کړي. هر یو ټول تاسو وګورئ چې هلته استفاده کیږي خپل ځای او خپل مکان لري چې په کوم ځای کې باید استفاده شي، په کومه طریقه باندې باید استفاده شي. نو په فوټوشاپ کې همچنان دا ټولونه چې تاسو ګورئ مختلف آیکنونه چې تاسو ته دلته ښکاري دا همچنان د دې کارکردګي همداسې دی چې کله موږ خپل یو عکس دلته راولو نو موږ د همدغو ټولونو په مرسته هغه ایډیټ کولی شو، هغه کې تغییرات راوستلی شو. نو په دې هیله چې په دې ساده او روان اګزامپل باندې تاسو پوه شوي یاستئ. اوس راځم دلته لیفټ سایډ کې تاسو وګورئ زموږ لیر پینلز دي. لیرز یعنې په فوټوشاپ کې په ډیزاین کې د دې انډرسټینډینګ ډېر مهم دی چې دا څه شی دی او په کومه طریقه استفاده کیږي. نو د دې لیرز په استفادې باندې به انشاءالله موږ خبرې وکړو چې څه رقم استفاده کوو او په کومه طریقه باندې په همدې کلاس کې لږ لږ بحث پرې کوو. اوس راځمه که چیرته دلته له تاسو نه په کار کې دا پینل درنه کلوز شي اشتباها فکر دې نه وي داسې درنه کش شي او دلته درنه کلوز شي نو حق حیرانه شي چې والله وروره زه دا کوم شیان چې رانه ورک شول دا زه بیرته څنګه راولم. نو د تشویش وړ خبره نه ده. اول به تاسو دلته راشئ وینډوز ته. وینډوز کې به ورک سپیس انتخاب کوئ. ورک سپیس کې به دلته ریسټ انسنشل باندې به چک کوئ، کلیک کوئ. دوباره به ستاسو بیرته هغه کوم څه چې تللي دي بیرته به راشي. اوس راځم له اولین ټول څخه استفاده کومه چې هغه دی زموږ موف ټول. موف ټول اوس څه کوي؟ موف ټول زه دلته ډایرکټ یو شیپ کریټ کومه. وګورئ موف ټول له نوم نه یې معلوم دی موف یعنې حرکت. یو سبجیکټ ته له یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت ورکول دا د دې وظیفه ده، دنده یې ده. یعنې زه دا شیپ رااخلمه چې هرې خوا ته زه ځمه غواړم چې دا هرې خوا ته کیدم نو دا موف ټول چې کوي همغه خوا ته وړي. نو دا ټول همیشه د چش لپاره استفاده کیږي؟ د همدې لپاره چې موږ وکولی شو خپل سبجیکټ له یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړو. بل د څه لپاره استفاده کیږي؟ روټیشن لپاره. که زه چیرې دا خپل د ماوس کرسر دغه کونج ته راولم وګورئ نو دا د دې شیپ چې شو یو نوع راوند شو. نو څنګه زه په دې کلیک وکړمه نو دا چې کیږي تاویږي، روټیټ کیږي. بلکې ګورئ دا شوه بله وظیفه د موف ټول. بل کار چې موف ټول کوي هغه چې کوي هغه یو شیپ کوچنی کوي او غټوي. ظاهره دغه درې کارونه موږ کولی شو په موف ټول باندې ترسره کړو. اوس که چیرې دلته موږ راشو دلته یو بل پینل نه بلکې همغه پینل دی لیرز. دلته څنګه ما شیپ جوړ کړو نو دلته یو بل نوی لیر کریټ شو. ولې کریټ شو؟ ځکه موږ په بکګراوند باندې کار نه کوو، موږ په جدا لیر باندې کار کوو، په یو جدا صفحه باندې کار کوو. صحیح شو؟ اوس لپاره زه دا چک کومه ډیلیټ کومه. تاسو به یو کوچنی شانته مثال زه درکړمه. مستقیم دلته زه راځمه برش ټول ته. برش ټول کې زه د خپل برش سایز کوچنی کومه، په اندازه یو سافت برش اخلم، دا بیرته کلوز کومه. اوس وګورئ که زه چیرته
دلته یو چیټ ډرا کومه فار ایگزامپل something like this. اوس غواړم موف ټول ته چې دې ته حرکت ورکړي نو دا حرکت نه کوي. ولې نه کوي؟ په دې خاطر چې موږ او تاسې په مین بکګراوند باندې کار کړی دی. یعنې که تاسو را اخلئ یو فریم دی، عکس مو پکې ایښی دی، تاسو د دې په ځای چې هغه د عکس په سر کې چې کومه شیشه ده په هغه باندې ډرا وکئ، تاسو په مین عکس باندې ډرا کړی دی نو هغه هیڅکله انتقالیږي یا موف کیږي نه. زه دا بیرته لرې کوم کنټرول زیډ باندې، دلته مستقیم راځم یو نیو شیپ کریټ کوم. نیو شیپ چې مې کریټ کړ بیرته مستقیم برش ټول ته راځم. په برش ټول کې اوس زه چیک کوم دغه شیپ بیرته ډرا کوم. اوس چې کله زه بیرته موف ټول ته راځم نو موف ټول چې کوي دې ته حرکت ورکوي. ولې؟ ځکه چې موږ په خالي لیر باندې چې وکړ کار وکړ، په بکګراوند باندې موږ دلته کار نه دی کړی. انشاءالله تر دې دمه به په دې پوه شوي یاستئ. دا زه بیرته ډیلیټ کوم، مستقیم زه دلته راځم یو بل لیر کریټ کوم. اوس دلته وګورئ موږ دلته یو دوه کلرز لرو، بلیک دی او وایټ دی. تاسو کولی شئ چې مثلا د خپلې خوښې رنګ هم هغه کړئ. خو زما د خوښې رنګ دی اورنج او بکګراوند لپاره زما یو بل رنګ دی چې مثلا زه یې ډېر استفاده کوم. اوکې، نو اوس زه غواړم چې دغه د فورګراوند کلر دلته فل کړم، یعنې غواړم دا کلر راواخلم په دا نیو لیر باندې فل کړم. نو د دې طریقه څه شی دی؟ الټ بیک سپیس. الټ بیک سپیس باندې ما څه وکړ؟ دا د فورګراوند کوم کلر چې ده دا ما راواخیسته په دا خالي لیر باندې مې فل کړ. خو که چیرې زه غواړم چې نه د بکګراوند کلر غواړم فل کړم نو چې به وکړم کنټرول بیک سپیس. وبښئ دلته یو بل اپلیکیشن د هغه ما په کمپیوټر کې نه دی انسټال کړی بلکې زما له یاده وتلی. انشاءالله نیکسټ کلاس کې هغه انسټالوم چې مثلا زه هر چیرته کلیک کوم دلته تاسو ته شو سي چې زه په کوم بټن باندې کلیک کوم. خو اوس لپاره تاسو همدومره پوه شئ چې کنټرول بیک سپیس او الټ بیک سپیس باندې موږ چې کوو فورګراوند او بکګراوند کلرونه فل کوو. بیرته الټ بیک سپیس انتخابوم، ما دلته چې کړ د فورګراوند کلر په خالي لیر باندې فل کړ. اوس دلته راځم یو بل کوچنی شانته ټول به تاسو ته تشریح کړم. دلته موږ راځو ریکټنګولر مارکیو ټول. ریکټنګولر مارکیو ټول چې کوي؟ سلیکشن کریټ کوي. وګورئ سلیکشن کریټ کوي. سلیکشن یې ولې باید موږ په فوټوشاپ کې سلیکشن کریټ کړو؟ سلیکشن ولې په فوټوشاپ کې شته دی دا اپشن او ولې دا دومره مهم دی؟ فوټوشاپ کې تر ټولو مهمترین اپشن هم همدا سلیکشن دی. مهمترین خو یې نور هم دي خو موږ کولی شو چې همزمانه یو سپیسیفیک ایریا چې غواړو انتخاب کړو یا په هغه باندې کار وکړو نو د هغه لپاره سلیکشن لازم او ملزوم دی. دلته ما سلیکشن انتخاب کړ، بیرته دې لیر باندې مې کلیک وکړ. اوس زه غواړم چې دا کوم ایریا ما سلیکټ کړی هغه ډیلیټ کړم. سمپل ډیلیټ باندې مې پریس کړ نو هغه د چې شو هغه زما هغه کومه ایریا چې ما دلته انتخاب کړې وه هغه چې شوه ډیلیټ شوه. د سلیکشن د بیرته له منځه وړلو لپاره شارټکټ چې دی کنټرول ډي. کنټرول ډي باندې چې شو دا ډي سلیکټ شو. یعنې وګورئ دغه ایریا چې ما انتخاب کړې وه هغه چې شوه له منځه ولاړه. بیرته زه دا کنټرول زیډ کومه، بیرته کنټرول ډي پریس کومه. اوس د مارکیو ټول کې یو بل هغه هم شته دی. دلته تاسو راشئ پینل ته، فار ایگزامپل دلته 4 دانې نور آپشنونه هم موږ ته شته دي په سلیکشن کې. دا د دوی کارکردګي څه شی ده؟ زه دلته یو سلیکشن کریټ کوم نو غواړم چې دلته دې سره څنګ کې یو بل سلیکشن کریټ کړم. نو وخت چې کله زه غواړم بل سلیکشن کریټ کړم دلته د اولنی سلیکشن له منځه ولاړ. ولې؟ ځکه موږ دلته سنګل سلیکشن چې کړی و انتخاب کړی و. اوس که زه چیرې دلته دغه دوم باکس باندې کلیک وکړم نو زه چې څومره کولی شم همزمانه سلیکشن کریټ کړم. ځکه دلته تاسو زما دا د موس کرسر ته وګورئ دې سره یو پلس ساین هم اضافه شوی دی. یعنې زه کولی شم چې دې ته همزمانه سلیکشنونه دلته چې کړم کریټ کړم. something like this. ګورئ
څومره ایریا ماته پکار ده، څومره ایریا زه باید سلیکټ کړم. صحیح شو؟ بیا دلته تھرد آپشن کې چې دی دا ماینس مینیمایز یعنی مکمل بیرته چې کوي منفي کوي. کوم سلیکشن چې مثلا ماته نه دی پکار، زه غواړم چې دومره ایریا سلیکټ کړم او دا بیرته ډیلیټ کړم، نو دا ماینس باندې کلیک کوم او مستقیم چې کیږي دا ډیلیټ کیږي. ګورئ دومره سلیکشن زما نه دی پکار، دومره میم نه دی پکار، فقط دومره. او بیا آخري چې دی فورث آپشن کې چې دی دا هغه څه دی چې مثلا دا څومره سلیکشنونه چې ما انتخاب کړي دي په دې کې یوازې یو ځای چې دا زه اوس انتخابوم همدغه پاته کېږي، نور ټول له منځه ځي. دا صحیح شو؟ نو په دې هیله چې په دې هم تر دې دمه پوه شوي اوسئ. بیرته کنټرول ډي باندې پریس کړئ، مستقیم اوس دلته دې سره څنګ کې یو بل آپشن دی فدر. فدر څه شی دی؟ زه به تاسو ته بیا یو ځل دلته یو امتحاني دوره درکړمه چې فدر څنګه استفاده کیږي او په کوم حالت کې موږ کولی شو چې ترې صحیح استفاده وکړو. دلته زه راځم یو سلیکشن کریټ کومه، فدر 0 دی، همدغه لیر ما کلیک کړ، ډیلیټ پریس کومه، مستقیم چې شو دا د دې ایجونه چې دي ډېر شارپ کټ شول. صحیح شو؟ خو که چیرته زه دلته راشم او د دې فدر ته اندازه ورکړمه فور اگزامپل 20 او بیا راشم همدغه سلیکشن زه انتخاب کم، نو وګورئ دا زما د سلیکشن دا ایجونه چې دي یو رقم راوند شول. صحیح شو؟ اوس که زه چیرې ډیلیټ پریس کومه نو وګورئ څنګه یې کټ کړه، ګوره ډېر سمود یې کټ کړل. صحیح شو؟ نو دغه دی د فدر د استفادې آپشن چې مثلا موږ په کومه طریقه له فدر څخه استفاده کولی شو. یو بله مسله هم شته چې دغه کار چې اوس موږ تاسو دلته وکړه د دې کار استفاده موږ په کوم حالت کې زیات کولی شو. زه دلته راځم مستقیم یو هغه انتخابوم، یو عکس ډاونلوډوم. تاسو دلته وګورئ unsplash.com په نوم باندې یو ویب سایټ دی، تاسو دلته کولی شئ فری عکسونه ډاونلوډ کړئ. پخوا ډېر عکسونه فری ول، خو اوس لږ څه ځینې عکسونه لاک دي چې تاسو باید دلته پریمیم اکاونټ واخلئ او ډاونلوډ یې کړئ. خو ډېر عکسونه دلته چې دي هغه دي فری دي. دلته زه لیکمه مین ماډل دې باندې زه کلیک کومه. وګورئ دلته ډېر میل ماډلز دي چې مثلا تاسو کولی شئ د دغو له عکسونو څخه چې وکړئ استفاده وکړئ. زه به دغه عکس انتخاب کړم، مستقیم ډاونلوډ فری باندې به کلیک کړمه. نو کله چې مې ډاونلوډ فری باندې کلیک کړ مستقیم چې کومه دا اوپن کومه، رایټ کلیک او اوپن ویت فوټوشاپ باندې. داسې کله ما دلته اوپن کړ امپورټ مې کړ، مستقیم راځم دلته یو نیو لیر انتخابوم. بیرته کله زه په دې بټن باندې کلیک کړم نو دا چې شو زموږ رنګونه بیرته بلیک اینډ وایټ شو. اوس زه دا د فورګراوند کلر په دې خالي هغه باندې چې کومه لیر باندې استفاده کومه آل بیک سپیس باندې. اوس بیرته دلته راځم ریکټنګولر مارکیو ټول او اوس د دې د فدر اندازه زه لیک زیاتوم 200 کوم او مستقیم دلته یو سلیکشن انتخابوم something like this. اوس چې کله زه دا ډیلیټ کم نو تاسو وګورئ شاوخوا ایجونه یې څنګه کړل، ډېر ښه ښایسته په خوند کټ کړل. نو اوس لپاره به همدومره بس وي. دا کوم کار چې ما اوس وکړ تاسو لاړ شئ همدغسې یو سلیکشن انتخاب کړئ او عکس کې استفاده کړئ. بعد له هغې تاسو کولی شئ ما سره د فیسبوک په کومنټ کې همچنان شریک کړئ. قدرمنو زده کوونکو دا هم زما لومړی کلاس، په دې هیله چې کلاس مو خوښ شوی وي او زه کوشش کوم چې له بیسک نه همداسې آهسته آهسته اډوانس لیولو ته لاړ شم. بیسک په دې خاطر ځکه زموږ اکثریت زده کوونکي چې دا کوم اوس مهال ما ویني ډېری اصلا د فوټوشاپ له فایل نه نه دي خبر، د فوټوشاپ له بیسک برنامو نه دي خبر چې څرنګه ټولونه استفاده کړي، څنګه مخته لاړ شي. نو دا برنامه هغو کسانو لپاره ده څوک چې غواړي په تازګۍ
دې مسلک ته راشي. او اډوانس کلاسونه هم ټیچ کوم، اډوانس به همداسې سټپ بای سټپ مخ ته ځو، خو د اوس لپاره بیسک دی. نو که چیرې زما ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک یې کوئ، او که ملګرو دوستانو سره یې شریکوئ نو دا خو بهتره خبره ده، ځکه هغوی هم راشي درسونه وایي او د یادونې وړ ده. چینل در سره سبسکرایب کړئ. مینه او درناوی.